سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د هلمند په مرکز کې د یوې چاودنې له امله یو پولیس خپل ژوند له لاسه ورکړ او 3 نور یې ټپیان دي. دغه پیښه تېر ماښام د لښکرګاه ښار بست ولایتي روغتون ته نږدې د پولیسو په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د هلمند د رسنیو دفتر مسؤل وایي په دې پیښه کې د یادو پولیسو موټر هم زیانمن شوی دی. د فراه په مرکز کې د یوې نښتې په پایله کې 7 طالبان وژل شوي او 3 نور یې ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت د دې خبرپاڼې له مخې دغه نښته تېره شپه د فراه ښار په کنهکان سیمه کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا په دې جګړه کې 2 پولیسان هم ټپیان شوي دي. په یو شمېر ولایتونو کې د ګوندونو له لوري د ټاکنو د دفترونو له تړل کېدو وروسته کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې هیڅوک حق نه لري د ټاکنو دفترونه وتړي او یا هم پر وړاندې یې خنډونه جوړ کړي. د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال د ټولو ولایتونو امنیه قمندانانو ته دنده سپارلې څو د ټاکنو د دفترونو امنیت خوندي کړي او د اړتیا پر وخت د ستونزو د حل په موخه کولی شي له زوره هم کار واخلي څو د یادو دفترونو کارکوونکي خپلې چار پر مخ یوسي. د افغانستان د ملي ائتلاف په نامه ډلې په راروانو ټاکنو کې د نوې ټکنالوژۍ د نه کارونې له امله تېره ورځ په بلخ او کندهار ولایتونو کې د ټاکنو دفترونه وتړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې دي خو په پاکستان کې نوی حکومت چمتو دی چې له افغانستان سره په همکارۍ د اړیکو ښه والي لپاره هڅې وکړي. شاه محمود قریشي تېره ورځ د ملي یووالي حکومت له اجرایه رئیس سره په کتنه کې همداراز په ډاګه کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه والي له پیغام سره کابل ته راغلی دی. په دې کتنه کې چې په سپېدار ماڼۍ کې ترسره شوه عبدالله هم هیلهمندي وښوده چې د پاکستان د نوې ادارې تر چتر لاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د اقتصادي وضعیت د ښه والي په برخو کې همکاري وکړي. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار د امریکا په ټکزاس ایالت کې د ځوانو افغان پیلوټانو د روزنې 6 میاشتنی پروګرام تېره ورځ د یو لړ مراسم په ترڅ کې پرانیسته. ټاکل شوي په دې پروګرام کې 11 افغان پیلوټانو ته د AC 208 جنګي الوتکو د کارونې، الوتنې او تخنیکي چارو د مدیریت په برخو کې روزنه ورکړل شي. حمدالله محب په دې مراسمو کې وویل دغه پرمختللي جنګي الوتکې چې په موډرنو کشفي او جنګي وسایلو سمبال دي د افغانستان روان جنګي حالت ته په کتو غوره شوي دي. د ویل ده چې AC 208 جنګي الوتکې چې ټاکل شوې لومړۍ بسته یې په راتلونکي میلادي کال کې افغان هوایي ځواکونو ته وسپارل شي په یو وخت کې د کشف او برید دواړو دندې ترسره کولی شي. او په بادغیس کې د یوې نښتې په پایله کې 12 طالبان چې یوې د سرې قطعې مرستیال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دغه نښته تېره شپه د قادس ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو د طالبانو له برید وروسته رامنځته شوې ده. د بادغیس د امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امیني زیاتوي په دې نښته کې یو پولیس هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 نورې ټپیان دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.